بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې په هکله هغه هڅه چې له مودو رئیس روانه ده، ولې تر دې دمه یې له بده مرغه هغسې نتیجه نه ده ورکړې. یو افغاني اجماع، یو ملي او پراخ بنسټه ټیم د سولې د خبرو اترو لپاره هغه هڅې چې په پراګنده توګه کیږي، ولې د سولې د ماموریت د یو اړخ چې هغه ښاغلی خلیلزاد د امریکا د توقع دا ده چې دلته یو اجماع رامنځته شي او بیا تر هغه وروسته سیاسون جمع حکومت او ټول دخیل اړخونه په افغانستان کې یو قوي پراخ بنسټه ملي ټیم رامنځته کړي، تر څو هغه په پوره صلاحیت سره له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخ ته بوځي او په بشپړه توګه د افغانانو استازیتوب وشي کړی. دې لپاره هڅې روانې شوې، ولې په تازه چې خلیلزاد کابل ته هم راغلی دی، له ګڼو افغان سیاسونو حکومتي مسؤلینو د ولسمشر غني په ګډون ټولو سره یې لیدکاته وکړه، حتی له کابله بیرون لاړه کندهار ته او ځینې نور ولایتونو ته. او همدارنګه نن هم په ارګ کې د ځینو حکومتي او سیاسي مشرانو سره لیدکاتو دوام درلوده. اخواته حکومت خپله هم ولسمشر غني د ګډو سیاسي مشرانو سره تر دې دمه لیدلي دي. داسې تصور کېږي هغه څه چې ظاهر د قضیې کې برېښي هغه دا دی چې کیدای شي یو ځل بیا د سولې لپاره حد اقل د دغه لیدنو په پایله کې یو اجماع رامنځته شي او توافق رامنځته شي او بالاخره افغانان د سولې لپاره یو ملي ټیم وړاندې کړي. د اپریل په 14مه به یو ځل بیا یو ټیم د بین الافغاني مذاکراتو تر عنوان لاندې هغه چې په مسکو کې کېناسته په دوحه کې له طالبانو سره کېني، ولې په هغه ټیم کې لا هم ډېر هغه ادرسونه دخیل نه دي چې توقع کېږي باید دخیل اوسي. مثلا د حکومت مستقیم استازي په هغه کې نشته، یا هم توقع کېږي حتی داسې ځینې سرچینې ځینې ناتایج شوي داسې خبرونه هم وایي چې کیدای شي یو نږدې ورځو کې مخکې له دې چې د اپریل 14مه راورسېږي د حکومتي مسؤلینو په ګډون باندې یو پراخ بنسټه ټیم جوړ شي او هغه ټیم چې ټول پرې توافق لري او بیا له طالبانو سره خبرې وړاندې لاړې شي او هلته امریکایانو ته هم دا چاره اسانه شي. آیا ټول هغه طرفونه چې تر دې دمه پورې د سولې په هکله یې لیدلوري خورا ډېر متفاوت دي، حد اقل پر هغه تقسیم اوقات هم لاسره جوړ نه راځي چې سوله، ټاکنې او د دغه حکومت وخت په دې باندې هم توافق لري؟ دغه ټول اړخونه به واقعا د سولې پر واحد میکانیزم اجماع وکړي او که نه؟ سلام، وختم بخیر. تودو بحثونو خپرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه به راسره په دې مسله بحث وکړي. سیاسي شنونکي یعنې ښاغلی جمال ناصر اصولي، ښاغلی ثواب الدین مخکښ او ښاغلی ولی الله شاهین. په خیر راغلی. ښه راغلاست. اصولي صاحب، توقع کېدای شي کله چې درې نظریات به تاسو حتما اورېدلي، د جوزا په لومړیو کې د حکومت وخت پای ته رسېږي، نور مشروع نه دی، وایي چې سرپرست اداره شي. بل وایي نه، ټاکنې راته حکومت وایي چې ټاکنې سرې کرښې دي او حتما به یې کوو، دغه یو ځانډ چې پکې راغلی هغه کافي ده، په میزان کې به ټاکنې کوو. بل ادرس بیا وایي چې نه، د ټولو مسایلو مهمه دا ده چې سوله راشي او تر سول د مخ سرپرست حکومت. ډېر پراګنده نظریات دي. توقع لرئ یا کیدای شي چې واقعا موږ پر واحد میکانیزم پر یوې لارې چارې اجماع وکړو سره؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه د مجلس ګډونوالو ته او د ټلویزیون قدرمن لیدونکو ته سلامونه. ګورئ، د سولې خبرې په داسې حالاتو کې پر مخ وړل کېږي چې دلته د ولسمشریزو ټاکنو دپاره ټکټونه اعلان شوي دي. اوس که ستونزې په دولت کې هم نه وي، دغه ټکټونه راجګېږي، د دولت لپاره ستونزې ایجادوي او دولت بیا جګېږي، غواړي چې دا ټکټونه رالاندې کړي، د دوی لپاره سردردی ایجادوي. په دا شرایطو کې دولت ته پکار دی چې دوی د سولې د دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي، په خپل دریځ کې نرمښت راولي او لکه څنګه چې ښاغلي ډاکټر صاحب محب څرګندونې وکړي، په امریکا کې په هغه لیدلوري کې نرمښت راولي. دوی د امریکا سره هم اړیکې ښې کړي، چون موږ د امریکا ټولو نظامي او غیر نظامي مرستو ته اړتیا لرو. طالبان هم باید د دغه فرصت څخه استفاده وکړي او دغه فرصت ته لبیک ووایي، د افغانستان د حکومت او د افغانانو سره کینی، دوی مستقیمې خبرې وکړي. ټول مشکلات د امریکا سره دوی نشي حل کولی. درې سرو برخو ته چې دلته ټکټونه دي، طالبان دي او دولت دی، دوی باید دغه فرصت ته لبیک ووایي، د امریکا سره هغه خپل مشکل طالبان حل کړي او نور راشي بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا یې وخت دی. دا فرصت بیا نه پیدا کیږي، دا د دولت لپاره هم دا فرصت نه پیدا کیږي او د طالبانو لپاره هم دا فرصت په لاس نه راځي، چون ستونزې ډېرې دي. موږ په ګاونډ کې هېوادونه لرو چې زموږ اور ته ببوزي وایي او دوی افغاني ور لا ډیروي. مثلا اجرایي ریاست هم وایي چې تر څو د مخه هڅې دا دي چې یو محور رامنځته شي، یو ټیم رامنځته شي چې هغه ملي واوسي، ټول پکې واوسي او ټول پکې ځان وګوري. د دغسې ټیم جوړول حکومت ته په دغه شرایطو کې اسانه دی چې لیدلوري ډېر متفاوت دي؟ زه فکر نه کوم په اوسنیو شرایطو کې د ډاکټر صاحب غني ټیم په دې نه توانیږي چې دوی
یوه اجماع رامنځته کړي او د طالبانو سره چلنج څوک دی معنی څوک د خنډ څوک دی چې دوی نه توانېږي دا کار وکړي؟ زما په نظر د سیاسي رهبرانو او د ولسمشر غني خپله ټیم د دوی ترمنځ ډېر اختلافات موجود دي چون هغه برخې چې پخوا یې په قدرت کې ځان لیده دوی اوس په قدرت کې نشته دی اصلا د دوی سره مشورې هم نه کیږي او یا په بله معنی ووایو دلته یوه ټلواله ده دلته ښاغلی کرزی دی د کرزي صاحب ټیم دی دلته نور انتخاباتي ټیکټونه دي دا ټول په دولت کې اوس ځان نه ویني او نه غواړي چې د دولت سره په یوه اجماع کې برخه واخلي ډیری سیاسي رهبران او ټیکټونه دا کوشش کوي چې د دې حکومت د وخت نه وروسته یا د جوزات څخه وروسته چې وخت پوره کیږي سرپرست حکومت راشي او غواړي چې د دې حکومت هغه اعتبار له منځه ویسي نو زما په نظر د غني صاحب په اوسني ټیم کې دا وړتیا نه لیدل کېږي چې دا خلک دې راټول کړي او دوی په یوه لار روان شي. اوس خلیلزاد هم دغه هڅې کوي د هغه د ماموریت مقدمه دغه ده چې دلته یو واحد نظر رامنځته کړي او بیا دی چې طالبانو سره خبرې کوي هره ورځ ورته چلنجونه پیدا نه شي دی به هم بریالی نه شي نه خلیلزاد به بریالی نه شي داسې یو ټیم رامنځته کړي فشار راوړي لکه هغه د پیل نه کله چې هغه تیر ځلم کابل ته راغلی و د چې رسنیو سره مرکې کولې نو یوه خبره یې دغه وله چې ما حکومت ته هر وخت وړاندیز کړی چې یو پراخ بنسټه ملي ټیم رامنځته کړئ او اوس مې هم توقع دغه ده خلیلزاد به مو نه توانېږي چې سیاسون جمع حکومت پر یو میز کینی او یو واحد نظر ورکړي؟ ګورئ تر اوسه چې موږ لیدلي دولت نه دی توانېدلی یا خلیلزاد په دې مورد باندې پخوا هم خبرې شوي کړي دي دولت سره دولت نه دی توانېدلی چې ټول اړخونه سره یو کړي د اوسنیو چارواکو سره خلک په لار نه ځي ستونزه دلته ده که چیرې داسې وشي چې یو خاص فشار د امریکا لخوا وي او د ټول سره راټول کړي یو میز ته بیا امکانات شته دي خو د هغې مدیریت هم باید د امریکا په لاس کې د خلیلزاد په لاس کې نه د ولسمشر غني دوه وارې د ټیمونه اعلان کړل لومړی ټیم چې اعلان کړ هغه څوک و چې اصلا د طالبانو سره په دوه خبرو نه پوهېدل موږ تاسو ولیدل هغه سرې خولې هلکان په دا ټیمونو کې پکې وو که دوی رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي دوی باید رجوع وکړي هغه مشرانو ته چې په افغانستان کې دلته باروسوخه دي یعنې فکر کوئ تر ټولو غاړه ستونزه د حکومت ده چې دا کار نه کوي یا نه شي کولی چې یو ټیم رامنځته کړي یو اجماع رامنځته کړي؟ نه د سولې مسله خو ګورئ د سولې مسله د افغانستان د حکومت په لاس کې نه وه نه دغه د ټیم رامنځته کول د اجماع رامنځته کول حداقل ټول یوه خبرې وکړو همدې ته راځم عمومي د سولې مسله د حکومت په لاس کې نه وه دلته د امریکا کړه وړه و چې د پاکستان سره یې درلودل او د طالبانو سره یې درلودل دوی نه غوښتل چې په افغانستان کې سوله راشي اوس مینول شوي دي یعنې د ټیم هم که چیرې امریکا اوس وغواړي چې په افغانستان کې ټیم جوړ کړي اجماع رامنځته شي امریکا کولی شي خو د یو بل مدیریت یعنې مدیریت باید د حکومت په لاس کې نه وي که مدیریت د حکومت په لاس کې ورکړه هماغه د ډاکټر صاحب مویب خبرې جوړېږي ترې چې امریکا ته یې ولېږه چې ګواکې امریکایانو ته ووایه په ډیپلوماټیکه ژبه چې دوی پوه شي اما هغه چې لاړه هغسې ونه کړل هغه په شفشف یې ونه ویل هغه شفتالو وویل ډېره مننه هغه اړیکې خرابې کړې کومې چې وي ډېره مننه کور ودان مخکښ صاحب دلته فکر کېده لومړی چې شاید هغه اړخ چې طالبان دي او هغوی سره خبرې دي د هغوی شرایط دي هغوی سره په میز کېناستل دا ډېر سخته کار وي او شاید امریکا ته هم دغه چلنج وي ولې کله چې ماموریت پیلېږي ګورو چې د هغې مسلو نه دا مهمه ده چې دلته په جوړ نظام کې موږ یوه خوله رامنځته کړو یوه خبر رامنځته کړو چې دې کې حتی امریکا هم چلنج شوې ده نه حکومت د حکومت لیدلوری یو شی دی د سیاسونو بل دی ستونزې څه دي چې دوی نشي کولی حداقل د سولې په هکله د امریکا د فشارونو سربیره بیا هم دوی یو ټیم رامنځته کړي یا حداقل یوه خبر رامنځته کړي چې په هغې باندې وحدت نظر ولري یوازینی اختلاف د دوی د تقسیم اوقات په سر دی چې انتخابات به څه وخت کېږي یا سوله به څه وخت کېږي پردې دی که نورې قصې هم شته؟ مننه سلامونه ښې چارې تاسو ته د شمشاد مینهواله ته په میز کې ملګرو ته ګورئ مسؤلیت د سولې د راوستلو سولې ته د کار کولو سولې ته د زمینې او برابرولو دا د یو فرد نه ده دا نه یوازې د ولسمشر غني مسؤلیت ده دا نه یوازې د افغانستان د سیاسیونو مسؤلیت ده دا نه یوازې د افغانستان د ګوندونو او د مختلفو ډلو ټپلو او د موږ د ستراتیژیکو ملګرو مسؤلیت ده بلکې دا یو ګډ مسؤلیت ده او ګډ مسؤلیت کې که یو حقیقت ته ښه په واضح توګه او بربنډه توګه اشاره وکړو او هغه دا چې بدبختانه د افغانستان په نظام کې دخیل ځینې لوري
که هغه پوزیشن دی او که هغه اپوزیشن دی. د افغانستان په اوسني وضعیت کې دخیل ځینې لوري هغه بدبختانه طالب نه بد دي. طالب که نور څه نشي کېدی یا د خپل منځي یا د هر چا لخوا چې دي خو تر یوې قومندې لاندې خو دي. بالاخره د خبرې میز ته، بالاخره رسنیو ته، بالاخره نړیوالو ته په یو خوله باندې یو شی خو وایي. ولې بدبختي دلته ده چې هغه کسان چې په نظام کې شتون لري، په مقننه قوه کې دي، په اجرایه قوه کې دي، له هغو نه بیرون دي، سیاسي ګوندونه دي، د افغانستان د مدني ټولنې غړي دي، هغه داسې خلک دي چې هغه له طالبه ډېر بدتر دي. هغه ځي له پردیو سفارتونو اجنده اخلي، هغه په ځای د دې چې خپله راشي چې ووایي چې زه د ولسمشر غني به فرض کړو چې ډېر بد سړی، فرض به کړو چې دا د حکومت د سیاسي او ډیپلوماتیکې دستګاه مختلفې حجرې او مختلف غړي دا بیخي غیر فعال. هلکه ستا مسؤلیت څه جوړیږي؟ ته د یو سیاسي حزب په شکل، ته د یو مدني فعال په حیث، ته د یو مخور په حیث باندې که دا حکومت بیخي ناروا کوي، دا حکومت بیخي شین زور کوي، دا حکومت بیخي کافري، همدا ستاسو خبره تاییدوي او موږ لګیا خپل مسؤلیت ادا کوو. نه ادا کوي، دوحې ته ځو، مسکو ته ځو، تلاشونه کوو، نه ادا کوي. ته ورشه حکومت تا د رسنیو په مخ کې راکښېنه، ورسره کښېنه چې حکومته خیر زه ګرم، خیر ما غلطیانې کړې، دا ملي پروسه ده، دا د سولې پروسه ده، دې سره د دې وطن آینده تړلې ده، دې سره د موږ د هره ورځ د خپل میندو، د خپل خویندو د بورېدلو، د کونډېدلو، د ورارېدلو مسایل دي. هره ورځ موږ د ورځې له 45 نه تر 80 پورې او تر 100 پورې کسان له دواړو طرفه نه وژل کېږي او شهیدانېږي. دا مسله ده. راشه ورسره کښېنه چې دا زه ملامت، ته سلامت، زه دا کارونه کوی شم، رسنیو ته یې وړاندې کړه چې ملت قضاوت پرې وکړي. ته خو ځې په مسکو کې کښېنې، په مسکو کې له طالب سره دا خبرې کوي چې طالب جانه راځه ما او تا به سره یو ځای سو، ما او تا به یو ګډ ائتلاف جوړ کړو او د مقابل د غني کې به دا وکړو، مقابل د فلاني کې به دا وکړو، ته به دا رول کړې، زه به دا رول کړم. که نه د مسکو د خبرو نتایج ولې ملت ته واضح نه شو؟ کوم رغنده اقدام همدغو خلکو که برعلاوه د مسکو د غیر رسمي ناست نه څه توقع لرې؟ وایي تعارفي غونډه ولا تعارفي غونډه وه او سیاسیونو خپل نظریات سره تبادله کړي، هېچا هم د پرېکړه صلاحیت نه درلوده. نه ده، ګوره د مسکو غونډه یوازې تعارفي غونډه نه وه. حقیقت دا ده چې څه چې هلته اجرا سوي دي، ترسره سوي دي، خبرې پې سوي دي، هغه پټ وساتل سول او نوم د تعارفي ورکړ سو. له دې نوم د پروپاګندې په حیث باندې استفاده وشو. در حالی کې چې ته ځان ته سیاسیون وایې، ته ځان ته ملي مشر وایې، ته ځان ته ګوند وایې، بل وایې، د یو چا په استازولي باندې لاړې، تا باید واضح د شمېر وړ 3 4 5 لاسته راوړنې درلودی. دلته باید ملت ته اعلان کړی وای چې د طالب سره ما دا خبرې وکړې، دغه یې راسره ومنله، دا یې ونه منله، یا دا زمینه سازي وشوه، دغه اجنډا وه، په آینده کې به دغه اجنډا باندې خبرې کړو. نو دلته یوازې رول ګوره د حکومت نه ده. لپاره هر څوک ادا کوي. ګوره موږ په دې میز کې سیاسیون درلودل، هماغه کسان هم درلودل چې قطر تللي وو. هغوی وایي چې دا حکومت دی چې نه حاضرېږي چې دغه اجماع کې راګډ شي. حکومت وایي چې نه دا سیاسیون دي چې خپل لار روان دي. امریکایان تقریبا دواړه ملامتوي، هغوی فشار راوړي چې باید یو ټیم جوړ شي او یو اجماع وشي د اقل د سولې په هکله باندې. اوس د طالب دومره جنجال نشته، جلده جنجال دا څوک نه کوي. ګوره دا دومره سطحي خبره نه ده چې موږ د یو ملامتي په یو بل واچوو، دی وایي چې حکومت ملامت ده یا سیاسي مشران ملامت دي. دا ګوره تاریخي قضاوت ده. نن چې طالب دې ته غاړه ایښې ده، نن چې طالب پر نړیوالو سټیجو راځي تا سره کینی، سوله نږدې سوې ده او زړې ترخې تجربې هم د ډاکټر نجیب د وخت او بیا له هغه نه وروسته د طالب دوم ځل چې له افغانستان نه وایستل کېدل هغه تجربه هم لري، دا ټول لري. بیا ته د تاریخي اشتباه تکراروي د $50,000 لپاره یا د یو موټر لپاره یا د یو امتیازي معاش لپاره یا د بل شي لپاره. دا که دولت هم کوي ډېر بد کوي او دا که د سیاسیون او دا خلک هم دا ډېر بد کوي. اصلي خبره دا ده چې دغه کسان چې په سوله کې دخیل دي او دا د سولې پروسه مدیریت کوي، اوس د اصولي صاحب په خبره باندې که دوی وغواړي د دوی په یوه اشاره باندې همدغه سیاسیون ځي د غني پښو ته لویوي. دوی ځي له غني سره کیني، دوی ځي له حکومت سره کیني، دوی ځي له مدني فعالینو سره کیني، دوی د ښځو په یعنې هر چا سره کیني. ولې دلته لږ مشکلات نور شته چې وایي وغواړي له ړندې سترګې نه م وخیځي. امریکا د منګه متحدین، د منګه مدني بنسټونه، د منګه فعالین، میرمنې، هر بنسټونه چې لرو او دغه د دیموکراسي نوي تمرینونه چې موږ په دې وطن کې کوو او یو نظام چې موږ یې لرو تر دې حده پورې را رسولی ده او هر چا پکې ونډه اخیستې ده.
هر چا لیکنه پې کړې څوک دلته جنګېدلي بله دي خبره څوک مو څه شوله کړي دا باید مخکښ سره صاحب یو ځای اصولي صاحب ویل چې هغه ظرفیت هم متاسفانه وایي د دوی په باور په حکومت کې موجود نه دی چې وتوانېږي دغسې اجماع رامنځته کړي قانع کړي قناعت ورکړي مجبور یې کړي او بالاخره سیاسون په یوه لاره کړي دا یوازې اصولي صاحب نه بلکې هلته نورو کسان هم دا ادعا وکړه چې مسکو ته تللي هغوی ویلي چې موږ هڅه وکړه چې حکومت سره خپل نظرونه شریک کړو د هغوی نظریات هم واخلو حتی د هغوی اشخاص واخلو د حکومت ځان سره یې بوځو یا یې دوحې ته بوځو بیا په راتلونکي سفر کې د حکومت دی چې دا کار نه کوي دلته مو ویل شو چې حکومت شاید دا ظرفیت نه لري ګوره د حکومت ظرفیت دی څه شي ته وایي د حکومت ظرفیت دی دې ته وایي چې اشرف غني ته لاړ شه موقت حکومت به رامنځته کړو چوکۍ ماته پرېږده اختلاف ټول په همدې دی ګوره یوه خبره ته چوکۍ ماته پرېږده بل ورته راځي ورته وایي چې ته دا اوس ماته برحاله په آینده راتلونکي د څو وزارت راکړې بل ورته وایي چې دا امتیاز راکړه بل ورته وایي چې دا امتیاز راکړه دا اوس زه مستند درته وایم چې له طالبانو سره دوی په مسکو کې غږېدلي دي ورته ویلي چې راځئ موږ به یو ائتلاف جوړ کړو ځکه چې کله یو سړی د هغه ټول سوچ د هغه ټول فکر د هغه ټول لیدلوری د هغه ټول سیاسي فعالیت تر دې منحصر سي چې زه د چوکۍ ترلاسه کړم زه د امتیازي معاش ترلاسه کړم زه د لکسس ترلاسه کړم زه د مشاور صاحب یم زه د وزیر صاحب یم صرف همدغو عینکو نه ګوري او د ملت ګټې او د وطن ګټې او نور هېڅ ورته نه ښکاري هغه هېڅ کله د بل ظرفیت باندې صحیح قضاوت نه شي کولی هغه هېڅ کله له هېڅ نه تېرېږي ډېره مننه که څوک د ملت ګټې په نظر کې ونیسي او پوه شي دا وطن پې ګران وي هغه ته چې کله ووایي چې زه دې وطن ته تاوان رسوم هغه درته وایي زه له هر څه تېر یم خو وطن ته تاوان مه رسو دوی چې کوي دوی ته چې ووایي چې دلته د وطن تاوان دا وایي وطن زه څه کوم زما وزارت څنګه کېږي زه موقت خو درته ومویلې چې دوی سره په ګډ ائتلاف باندې خبرې شوې له طالبانو دوی ورته ویل راځه یو ځای به شو ما او تا به یو ځای شو موقت حکومت به رامنځته کړو غني به لرې کړو ته به پکې دا زه به پکې دا یم طالب ورسره ونه منله طالب ته یې ځان رشخند کړ طالب ته دوی پرستیژ او حیثیت په 2 پیسو دا نه لري چې په عباس تانکزیب سي زمونږ دا ډېرو ملي مشرانو دا ډېرو د سیاسي حزبو ټپلو داسې منډې ویلې لکه یو ګارسون چې په یو مشر منډې کور دار سلامت فلانډه ده ملرو بیا هم بحثونه دوام لري بیا هم ښه راغلاست شاهین صاحب څومره د دې چانس او فرصت شته چې خلیلزاد بریالی شي د یو افغاني اجماع په رامنځته کولو کې بسم الله الرحمن الرحیم د افغاني اجماع رامنځته کول دا د خلیلزاد کار نه دی دا د افغانستان دولت کار دی د افغانستان حکومت کار دی دا چې دی پې لګیا دی د دې ترجماني کوي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په قضیه کې جدي دي په هره برخه کې جدي دي هغلته د طالبانو سره د سولې مذاکراتو کې هم جدي دي دلته د دغسې سولې د راوستلو د بستر هوارولو دپاره هم جدي لاس په کار دی د خلیلزاد دغه وروستي ملاقاتونه دا په دې باندې دلالت کوي چې دا غواړي د افغانانو هغه نظریات سره راټول کړي چې په هغې باندې د سولې دپاره بهترین بستر راواردلی شي کوم کار چې په خلیلزاد پورې اړه لري او کوم کار چې په طالبانو پورې اړه لري دا دوه هغه اړخونه دي اصیل اړخونه دي د قضیې دي چې دوی باید خپل هغه اساسي ټکي ترمنځ سره حل کړي او زه فکر کوم د دوحې په 14 ورځنیو مذاکراتو کې په اکثره نقاطو باندې توافق هم صورت نیولی دی اوس هڅې د دې روانې دي چې د دغې اعلان د دوحې د اعلان دپاره یا مثلا یا کیدای شي بل بون جوړ شي سړی نشي ویلی د دوحې د اعلان دپاره یا د کوم بل ځای د اعلان دپاره چې په هغې کې نهایي توافق اعلانیږي د هغې دپاره دلته باید یو بستر هوار شي د هغې دپاره دلته د خلکو نظریات جوړ شي د هغې د عامو خلکو یعنې حتی خلیلزاد چې د کابله وځي یو څه کوي کندهار ته ځي مثلا بل چېرته ځي دغه هدف دی دقیقا دغه هدف د خلکو دې ته آماده کول چې د آینده مرحلې دپاره خپله تیاري ونیسي آینده مرحله د افغانستان د سولې مرحله ده که د آینده سوژه دا وي چې سوله خو طبعا دوی دپاره د زیرت جوړونې بحث مطرح نه ځکه سولې دپاره خو سوله ټول غواړي حتما بحث د کوم سیاسي جوړښت دی چې د هغې دپاره ذهنیت جوړېږي سیاسي جوړښت د سولې نه وروستۍ خبرې دي انتخابات د سولې نه وروستۍ خبرې دي دغه اوس موږ یو سیاسي جوړښت لرو متاسفانه د دې سیاسي جوړښت هغه موقف او رول یې منفي دی په دې طرف کې هڅه دا روانه ده اوس موږ ټول زاری کوو د افغانستان ولسمشر ته زاری کوو د افغانستان حکومت ته زاری کوو چې تاسې د سولې دپاره آمادګي ونیسئ آمادګي په دې خلکو کې نشته ده دا اصلا په قدرت باندې دا خلک ډارېږي فقط چوکۍ باندې دا خلک مشخص کوو چې کله توقع لري له ولسمشر نه چې آمادګي ونیسي یو دوه درې کومه آمادګي یعنې دوی همیشه ځواب دا دی چې موږ هره شیبه آماده یو او اعلان مو کړی طالبانو سره خبرو ته چمتو یو د کابل په پروسه کې موږ یو پکیج وړاندې کړ د هغې پر اساس باندې موږ وړاندې نه یو پروسو ته چمتو یو تاسو څه توقع لرئ چې هغه آمادګي باید حکومت ولري
آمادګي د حکومت دا ده چې د جګړې اصلي طرفونه یو د بل سره مخ وو. حکومت باید ملت ته په واضح توګه باندې ویلي وی چې دغه خلکو چې کومه فیصله وکړه په دوحه کې یا په ماسکو کې په هر ځای کې چې د خلکو کومې فیصلې ته سره ورسېدل موږ یې من حیث د حکومت ورسره منو. ملت یې مني، حکومت یې ولې نه مني؟ ځکه حکومت په دې باندې پوهېږي که چېرته د دې قدرت په دې کې متزلزل چې دویمه دوره انتخاباتو کې بیا د دې چانس کم دی. نو بنا ستونزه چې جوړوي حکومت یې جوړوي. د موږ غږ په حکومت باندې دا دی چې دغه ستونزې جوړې نه کړي. د حکومت نه چې توقع کېدل هغه دا وه چې دوی باید مخکې د نه چې حتی د دوحې دغه وشي مجلس وشي، دوی باید دلته په کابل کې لویه جرګه راغوښتې وای، د خلکو نظریات یې اخیستي وای، د پارلمان د دواړو کورونو یا د دواړو اتاقونو نمایندګان یې راغوښتي وای، د ولس نه یې خلک راغوښتي وای. حتی که چېرته د حکومت رښتیا هم دغسې پراخه حوصله درلودی، داسې پراخه سینه یې درلودی، حتی د طالبانو ته به هم دعوت ورکړی و چې راشئ. اوس هم عین کار دوی ادعا کوي. مثلا ښاغلي لوزي ویلې چې طالبانو ته موږ پر دې کار کوو چې حتی هغوی هم که استازي ګډون وکړي په لویه جرګه کې موږ بلابیک ورته وایو. یا مثلا د لویې جرګې دپاره تخنیکي بحثونه مطرح کېږي چې هغه وخت کې شرایط مساعد نه و، نو ځکه مو لږ څه شاته واچوله. که لویه جرګه یوازینی مسؤلیت د حکومت و شاید ادا کړی وی یا اوس یې ادا کړي، نو که لویه جرګه فرمایشي لویه جرګه وي بیا هم نتیجه نه ورکوي. لکه کله چې په وروستیو وختو کې لویه جرګه راوغوښتل شوه او د هغې نه دا غوښتنه وشوه چې دوی د امریکایانو د بقا او د امریکایانو د تګ په اړه باندې تصمیم ونیسي. په هغې کې حکومت دومره کار کړی و چې په یوه خوله باندې هغه خلکو وویل چې نه امریکایان دې اوسي، امریکایان دې نه وځي. سره یې دی چې د وخت ولسمشر د کرزي صاحب د دې خبرې سخت مخالفت وکړو. تاسو ته به یاد وي چې د مجددي صاحب او د کرزي صاحب ترمنځ لاسي شخړه هم په دې باندې پیښه شوله. د دې ټولو باوجود بیا هم لویې جرګې هغه څه وکړل چې حکومت یې نه غوښتل. که چېرته بیا هم دغسې فرمایشي لویه جرګه وي په هغې کې د ولس نه واقعي خلک راپورته نه شي، هغه خلک چې واقعا د دې وطن ګټو ته ژمن دي، د دې وطن بچیان دي، په دې وطن باندې زړه خوږېږي، که هغسې خلک یې راشي او د وطن د علیا مفاداتو دپاره رایه ورکړي او د هغې دپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي او د طالبانو سره همدغه د لویې جرګې نه یو ټیم متشکل شي، طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات د حکومت او د ولس په نمایندګۍ باندې په مخ باندې یوسي. زه فکر کوم دا بهترین یو عنوان همیشه وایو، فقط عنوان پاتې شوی دی او هر چا ترېنه مرور کړی. مثلا موږ وایو چې د سولې په هکله اختلاف د نظر موجود دی. هیچا ونه ویله چې هغه څه دي چې پې موافق نه یاستو د سولې دپاره، هغه څه دي چې د مسکو ته د تللي ټیم یا دوحې ته چې ځي یا د حکومت د دوی ترمنځ په اختلاف دی، هغه څه دي چې ښاغلي خلیلزاد یې اړ کړی دی علیحده یو سره وګوري او په ساعتونو خبرې ورسره وکړي، هغه څه دي چې ښاغلي غني اړ کړی دی چې ټوله وغواړي ارګ ته. یعنې اختلاف ټکی څه دی پر څه باندې؟ پر دې چې سوله کوو یا یې نه کوو، دا خو د اختلاف ټکی نه دی. دا تقریبا همدغه د اختلاف ټکی دی. څوک نه کوي سوله؟ حکومت یې نه کوي. تاسو د وروستیو جریاناتو ته که لږ متوجه شئ، محب صاحب خبرې په دغه کې امریکا کې دا تقریبا د سولې د سبوتاژ کولو هلې ځلې وې. دوی د هغه چا سره ډغره وایي چې دوی د هغې ته احسان لاندې دي، د افغانستان حکومت د جانکري ته احسان لاندې دی، د امریکا ته متحده ایالاتو ته احسان لاندې دی. دوی د هغو سره په دې آخره کې راپورته شول چې والا موږ من حیث یو سیال د دوی سره برخورد کوو. دوی په هیڅ وخت کې د هغې خلکو سیال نه دي. موږ خپل حکومت په ټیټه سترګه نه ګورو، ولې واقعیتونه باید درک کړو. د موږ حکومت د جانکري په خوښه باندې دغلته په خلکو باندې وتپل شو، د انتخاباتو نتیجې اګنور شوې، نظرانداز شوې. بناً ته چې اوس راپاڅېږې ما ته ځان ملي کوې او وایې چې نه زه د امریکا هم خلاف یم، زه د ولس غوښتنه کوم. ولس خو دا راشه یو ریفرنډم وکړئ په دې ولس کې چې ولسه ته انتخابات غواړې، ته سوله غواړې، ته څه غواړې؟ زه فکر کوم 99% حتی 100% بلا سوله غواړي. خبره دا ده چې فکر کوئ په دې ټولو سیاسي جهتونو کې تر ټولو شدید خنډ د سولې پر وړاندې حکومت جوړوي؟ دقیقاً یې حکومت جوړوي. حتی که تاسو وګورئ هغه جهتونه چې هغه د طالبانو سره د اوږدې جګړې او د اوږدې دښمنۍ سابقه لري چې هغه ټلواله ده، هغه مثلا زموږ شیعه احزاب دي، هغه چې د اوږدې دښمنۍ. خو هلته یو خبره مخکښ صاحب وکړه، کاش سوله د افغانستان د فلاح او خیر دپاره وای، یعنې د سولې لپاره هڅې. ځینې ډلې لکه ټلواله یا شاید نور ادرسونو ته اشاره وي چې
ګټه یې په دې کې ده چې اوس یې په غني کې ګټه نه ده، اوس یې پر یو بل ائتلافي جوړښت کې ګټه ده. راځه اوس طالب سره دا ډیل وکړه. یعنې څنګه فکر کوئ شو چې هغوی د سولې سره توافق ولري؟ آینده مسله د سیاسي جریانونو د ډیل مسله نه ده. آینده مسله د افغانستان د سرنوشت مسله ده او هغه په سوله پورې تړلی دی. دا چې اوس د خلک ورځي د طالبانو سره دغسې غوښتنه نشي کولی لکه مخکښ صاحب چې ورته اشاره وکړه چې ما ته دومره وزارتونه راکړه، دومره دغه راکړه. هغه یوازینۍ غوښتنه چې کولی شي هغه به د خپل سر امن غواړي. کاملا د جریان 180 درجې تغییر خوري او په دې تغییر کې ځینې جهتونه دغسې دي چې هغه د طالبانو سره د اوږدې دښمنۍ تجربه لري. هغه به یوازینی شی چې غوښتنه ده د کومه سرمایه چې پیدا کړې ده، د کوم پرستیج چې اوس لري، فقط غواړي چې همدغه وساتي. نور د مزیدو ګټو د مزیدو مفاداتو دپاره د دې خلکو هلې ځلې نشته او نه د دې همت لري چې دغسې یوه غوښتنه ولري. څه چې د ولس تم او توقع ده او څه چې راتلونکي دي هغه دا ده چې سوله به راځي، طالبان به د نظام برخه وي. نه غواړي چې مثلا دلته امارت اسلامي دوباره احیا کړي. نوم یې کېدای شي همدغه نوم وي، سیستم کېدای شي همدغه سیستم وچلېږي، نظام به همدغه نظام چلېږي، ولې دا خلک به د دې سیستم برخه وي. او تر هغه وخته پورې چې طالبان د دې سیستم نه بهر دي، د دې نظام نه بهر دي، فساد د افغانستان په ټولو اداراتو کې اوج ته رسېدلی دی. حیف و میل د بیت المال دغه ټولې قصې هغه څه دي چې بغیر د 180 درجې تغییر نه په بل څه باندې نه تصفیه کیږي. او انشاءالله تصفیه را روانه ده. افغانستان په ډېر ښه طرف باندې روان دی. هغه خلک چې د سولې نه خلک ډاروي چې سوله به راشي او سوله کې به دغسې د ډاکټر نجیب د وخت تجربې تکرار شي او د نویمې لسیزې تجربې به تکرار شي. زه فکر کوم چې موږ اوس د دې مرحلو نه تېر شوي یو او بیا به دغه تجربو ته هېڅوک هم ور ونه ګرځي او نه باید د خلکو اذهان په دې مسله باندې مغشوش کړي. ډېره مننه. سلامت اوسئ. اصولي صاحب، اوس چې حکومت هم ظاهرا دا تلاشونه کوي، خلیلزاد صاحب هم دا کوي چې یو اجماع رامنځته کړي، حد اقل د اجماع انعکاس په یو ټیم کې وي چې هغه ټیم ملي ټیم وي او بیا هغه طالبانو سره خبرې وکړي. ځینې داسې اوازې هم اورېدل شوي چې پر یو شورا باندې حتی کار روان دی. حتی کیدای شي دا نتایج شوي دي، ولا کیدای شي د دوحې پر ځای بل ځای وټاکل شي دې دپاره چې دا ټول ټیم پکې ګډون وکړي. څه ډول یو ټیم کولی شي د سولې د ابتکار د سولې د پروسې ابتکار بیرته حکومت ته راوګرځي؟ حکومت څه ډول ګام باید واخلي، څه ډول یو ټیم باید جوړ کړي چې سوله بیرته مالکیت هم د حکومت شي، افغاني شي او مطمئن هم شي ټول افغانان جمع حکومت چې په دې سوله کې کوم خطر نشته؟ ګورئ، هر کله چې طالبان نه غواړي چې د افغانستان د حکومت سره کینی، د افغانستان حکومت هیڅ نشي کولی. په وار وار د افغانستان حکومت طالبان ته وړاندیز وکړه چې راځئ موږ سره کینئ، خبرې وکړئ. طالبان د دوی سره خبرې نه کوي. دوی لومړی د امریکایانو سره کېناستل، دا به په راتلونکي کې معلومیږي چې آیا دوی غواړي چې د افغانستان د حکومت سره کینی او که نه. کله چې طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، هلته به جوتیږي چې د سولې خبرې اوس په کومه روانېږي. په اوس کې که هر ډول ټیمونه جوړ شي، کله چې طالبان د افغانستان د حکومت او د افغانانو سره نه کینی، امکان یې نشته دی. امریکا اوس په دې تلاش کې ده چې طالبان واداره دې ته کړي او لیوالی کړي تر څو چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. تر اوسه په وار وار د افغانستان حکومت غوښتي چې دوی سره کینی، اما مسله دلته ده چې طالبان ولې نه غواړي. اوس دا مشکل د طالبان دی نه د حکومت. دلته یوې باریکۍ ته زه اشاره کوم، هغه دا ده چې زموږ سیاسیون هم باید دې ته متوجه او ډېر به متوجه هم وي. پاکستان کوشش کوي چې په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته کړي. دا وړاندیز او دا فشار د پاکستان دی په طالبانو او په امریکا. د افغانستان حکومت نه غواړي چې موقت حکومت رامنځته شي. امریکا هم متزلزله ده په دې کې، ډارېږي چې افغانستان بیا همغه نویم لسیز ته لاړ نشي. طالبان هم لیواله نه وو چې دا کار وشي، مګر اسلام آباد فشار ورکوي دې ته چې دا 13 کلنې لاسته راوړنې د خاورو سره بیرته خاورې کړي. دوی په دې پوهېږي چې که چیرې د افغانانو دپاره موقت حکومت اعلان کړي، په افغانستان کې په لسهاوو ډلې دي چې یو بل یې وژلي دي او اوس هم ژوندي دي، اوس هم متحرک دي، یعنې دوی اوس هم د کاره نه دي لوېدلي، اوس هم دوی په تحرک کې دي.
پاکستان دا ویني چې په راتلونکي کې هم امکانات د دې شته دي چې د افغانستان اوسنی نظام دړې وړې کړي او دغه پاکستان غواړي، دا ایران غواړي، دا په اوس کې روس غواړي. یعنی یوه اجماع یې د سولو پر ضد باندې جوړه کړې ده. امریکا فشار ورکړ پاکستان ته چې پاکستان لیواله کړي تر څو طالبان د سولې میز ته راکش کړي، مګر خپلې غوښتنې لري هغوی. هیڅ وخت پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي او مقتدر حکومت موجود وي، او پاکستان دا نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. تاسو پوهېږئ چې پاکستان په میلیاردونو ډالر که د امریکا ورکړي او که بل چا ورکړي د افغانستان په جګړه باندې لګوي. دوی دلته پانګونه کړې ده د افغانستان په جګړه، په اوس کې نه ده، دا 40 کاله 15 کاله کېږي، حتی د داود خان د وخته دوی په همدې باندې کار وکړو. تاسو پوهېږئ په 1953 کال کې د مجاهدینو ځینو مشران پاکستان وغوښتل د دغه ځایه د داود خان د حکومت پر ضد باندې جهاد اعلان کړ. دوی راجګ شول، لومړي بریدونه یې هم په لغمان او په پنجشیر کې وکړل. نو دا د څه دپاره و؟ هغه وخت کې کمونیزم نه و. قصه خو نو بیا چې پاکستان پکې داخل دی، بیا د پاکستان باورونه هم دلته کار ورکوي، د پاکستان لابي هم دلته کار ورکوي. معنا دا چې په دغه پروسه کې خطرناک هم یو څه شته. بیا د حکومت مقاومتونه پر ځای ګڼئ؟ تر یو حده حکومت هم ګرام نه دی، تر یو حده. دا چې دوی د موقت حکومت پر ضد دي. اما یوه مسله دلته بله ده چې ولسمشر غني اوس د دې ډارېږي چې که چیرې د موقت حکومت تضمین هم وشي او موقت حکومت رامنځته شي، نو د ده د بریا چانس اصلا د منځه ځي. اوس د ده د بریا چانس ډیر دی، چون د ده سره قدرت په لاس کې دی، د ده سره دولتي پیسې په لاس کې دي، د مالیې وزارت او پورتیفي پیسې پریمانې ورسره دي، په زرګونه فیسبوکونه د ده پیسو چلیږي. نو په هغه وخت کې چې موقت حکومت رامنځته کیږي، د ده د بریا چانس او د ده بیرته واک ته راتلل دا مشکلیږي. چون کله چې سوله راځي، زما په اند هر څه تغییر مومي. توقع له حکومت نه څه کیدای شي په دغسې مقطع کې چې موږ فکر کوو د اجماع رامنځته کېدل، د یو قوي ټیم رامنځته کېدل، د سولې او د افغانستان په خیر دي. دا توقع له حکومت دغه وخت کې حکومت نه څه توقع لري چې کوم ابتکارات وکړي چې تر څو مطمئن شو چې د سولې پر وړاندې خنډ نه بلکې تحصیل کوونکی دی؟ زما په اند دولت حکومت باید دغه فرصت د لاسه ورنه کړي. د سولې په اړوند چانسونه ډیر کم ملتونو ته په لاس ورځي. موږ ته یو چانس په لاس راغلی. د دې چانس څخه باید د افغانستان حکومت استفاده وکړي. استفاده څنګه؟ یعنې څه وکړي؟ استفاده په دې معنا چې دوی مخالفې ډلې، مخالف سیاسي ډلې چې دننه دي، دوی راټول کړي، د دوی اجماع شرط ته په دې کې د دوی اجماع ته راټول عملاً حکومت دا هڅه شروع کړې. تاسو تېره ورځ انځورونه ولیدل په ارګ کې د استاد سیاف او ښاغلي کرزي په ګډون یو شمېر سیاسونه بلل شوي وو، حتی دا هم ویل شو چې دا لړۍ به دوام کوي. دا یو لږ کوشش نه دی چې ستاسو دغه غوښتنه پر ځای شي؟ ګورئ، په وار وار دغه کوششونه شوي دي د ارګ لخوا، اما بیرته بیا پالل شوي نه دي. یوه ورځ لیدنه وکړي او بیا پالل کېږي نه. علت یې څه دی؟ علت یې دا دی چې کوم ټیم چې د ولسمشر تر خوا وشا دی او یا خپله ولسمشر دی، د دوی د ټیم لخوا او یا هم د ولسمشر لخوا دغه اړیکې نه پالل کېږي. ولې په تیرو 4-5 کلونو کې ولسمشر کرزی د ولسمشر غني پر خلاف باندې حرکت کوي؟ علت دا دی چې هغه ترې خفه دی. اوس ځینې سیاسي ګوندونه خو موږ تاسو هم دا باورونه څنګه نږدې کولی شو چې کله د ګټو تقابل دی؟ ګورئ تاسې عملاً ګورئ یوه ډله په شدت سره د سرپرست او موقت حکومت بحثونه مطرح کوي، چاره نه لرو پرته له دې چې سوله که راځي نو دلته به یو نوی جوړښت راځي. حکومت وخت هم باید مشروعیت هم پای ته رسېږي، وخت هم پای ته رسېږي. ولې حکومت تاکید کوي چې حتی که نړیوال مرسته هم ونکړي، دوی به په خپلو پیسو کوشش وکړي، خو ټاکنې به په وخت کې حداقل دغه څو میاشتې ځنډ چې پکې راغلی دغه کافي ده، خو په میزان کې به ټاکنې کوي. یعنې دغه لیدلوري په دغه ځای کې سره بیل شوي دي. نو څنګه کولی شو چې توقع وکړو چې حکومت که څومره هم کوشش وکړي، یو څوک چې موقت حکومت غواړي هغه د موجوده حکومت له مشر څخه څنګه کولی شي یو باور رامنځته کړي؟ ګورئ، ځینې سیاسي ډلې دي په افغانستان کې چې هغوی د افغانستان په جنګ کې خپله بقا ویني. هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په رښتیا سوله راشي. دوی که په راتلونکي کې سولې ته لیواله کیږي هم، خو باید خپل ځان په قدرت کې وویني چې هغه جوت دي. هغه ډلې د افغانستان
په تیرو 18 کلونو کې دوی ښه پړسېدلي دي او د هغوی پړسوب داسې اسانه نه وځي. یو هغه رهبران دي چې په همدې ملت یې زړه بدیږي. نو زه وایم چې هر باید د هغو رهبرانو سره کینی، د هغه سیاسیونو سره کینی او د ولس د نورو استازو سره کینی. د دوی ملګرتیا ځان ته کي، د دوی انډیوالي خپله کي. که دغه کار یې ونه کړه په 3-4 کسانو هغه ځوانانو باندې چې راوستي دي په هغې نشي کولی دوی سوله راوړي، په هغې نشي کولی چې د دې سیاسیونو سره سر ووهي. دوی نشي کولی په هغه 3 کسانو هلکانو باندې د طالب سره سر ووهي. دوی ته پکار ده چې اوس اصیل افغاني ملتپاله اشخاص په ځان راټول کي او د یو چتر لاندې وښیي چې موږ په رښتیا هم سوله غواړو. لکه څنګه چې اوس ویل کیږي سیاسیون وایي چې دولت سوله نه غواړي. علت یې څه دی؟ د دوی څخه لرې دي ټول. دوی د په ځان راټول کړي او بیا طالب ته غږ ور وکړي. ډېره مننه سلامت صاحب. مخکاک صاحب دلته چې یو بحث شاهین صاحب مطرح کړی وای چې د دوی د لیدلوري پر اساس باندې چې دلایل یې خپل ویلي، حکومت عمدن هڅه کوي د سولې پروسه سابوتاژ کړي یا پر وړاندې یا دغه پروسه په دغه شکل سره د ځان په ګټه نه ګوري. د دلایل هم دغه د امریکا سره په دغه مقطع کې د دوی تقابل، یعنې تر دې وړاندې موږ ډېر داسې مواد درلوده چې باید امریکا او د افغان حکومت ترمنځ تقابل رامنځته شوی چې رامنځته نه شو، ولې اوس عملا دغه تقابل د سولې د پروسې د څرنګوالي په هکله رامنځته کیږي. په هر هغه حرکت باندې نیوکه کیږي چې هغه د سولې په هکله حد اقل ظاهري اقدامات لري، یا افغان سیاسون دی یو چیرته ځي یا بل څوک د سولې لپاره هڅه کوي. وایي چې تر ټولو عمده حکومت خپل توان د سولې په دغسې شکل پروسه کې ګوري، نو ځکه حکومت یې خنډ دی. ستاسو نظر؟ ګورئ، موږ باید قضاوت د هغه څه په اساس وکړو چې هغه واقعیتونه دي. د ولسمشر کرزي امریکایانو ته وویلې چې زه سوله کوم. امریکایانو چې کله افغانستان ته داخل شو، طالب مشرانو ته کرزي اعلان وکړ چې تر ملا عمره پورې ټول معاف دي راشي په افغانستان کې د ژوند کې. په سبا باندې د هغوی دفاع وزیر د امریکایانو وویلې چې موږ ته ملا عمر مطلوب د $20 میلیونه دي. کرزي ډېرې چغې وکړې، ډېرې نارې وکړلې، خو چا ونه شو کولی چې د امریکایان، پاکستانیان، طالب، بل دا ټول داخل اړخونه دې ته قانع کړي چې بالاخره سوله کوو، اقدامات کوو، مخکې ځو. همدغه حکومت و چې سولې ته بې قید شرط اعلان وکړي چې زه سوله کوم. په مکه کې را سره کینې طالبه، په بدخشان کې را سره کینې، په اندونیزیا کې را سره کینې، ته جای وښیه. کله چې ولسمشر غنیم کرزي دا چغې وکړې، ورته ویل وایي زه د ورځګان ډاګو ته درځم در سره کینم، خو چا ونه منله. حکومت اعلان وکړ، حکومت بې قید شرط درته ویلې چې زه طالبه در سره کینم. حکومت امریکایان ګوره اجازه راکړه، ښه اعلان وشو که نه، اوس دا شروع عملي اقدامات چې اوس هم حکومت که نه غوښتلی، حکومت غواړي چې سوله وکړي. اولین ځل د سولې مدون پلان حکومت او ولسمشر غني د بروکسل په نور کانفرانس کې طالبانو سره مختلفې ناستې وشوې، مختلف امریکایان دې ته خیانت شول. د امریکا قانع کول سولې ته دا اسانه کار نه ده. ما درته ویل چې موږ تېرو 14 کالو کې ونه شو کولی. دفترونه یې درته ویل چې په کابل کې در کومه، طالبه راشه، هر یعنې دا ټول اقدامات چې حکومت وکړ تر ننه پورې. ولې دا درته واضح وښکاره وایم چې که حکومت داسې سوله چې مواد دې پکې معلوم نه وي، اړخونه دې پکې معلوم نه وي، د سولې نه وروسته مدیریت دې پکې معلوم نه وي، د حکومت او د نظام ساختار دې پکې معلوم نه وي، څه کوو څنګه کوو دا ټول پکې معلوم نه وي، ولې موږ نه منو؟ موږ ترخې تجربې لرو. ګورئ دا ډاکټر نجیب چې موږ ریفرنس ورکوو، دا په خپله د نجیب به پرېږدو، د طالب دوره چې موږ ریفرنس ورکوو چې امریکایان دلته راغله، د امریکایان خو ما نه دي ویستلي، طالبان خو ما نه دي ویستلي، طالبان خو شاهین صاحب نه دي ویستلي، ده نه دي. طالب خو هغه چا وویسته، امریکا ته پانې ورکولې، امریکا ته ټاپکیانې ورکولې چې غټ غټ بمونه واچوه، دا واچوه چې د هغه په جنګ کې ګټه وه. موږ تاسې ولیدو چې سولې تړون د نجیب په وخت کې امضا شو، تضمین هم وشو، تضمین کوونکو امریکا، روس، پاکستان، همدغه پاکستان امضا پرې وکړه چې زه ضمانت کوم. ډاکټر نجیب ورته ویل روسان به وځي، ټوله سلا به موږ چې لرو دلته به تېرېدو، تاسې به هم دلته اسلام دي مجاهدینو ورسره ومنله. یعنې موږ کوم نوی شی نه غواړو، دا مخکې موږ لیدلي دي. دا اوس چې تاسې ورته خوشحاله یو، بې ځایه ډولونه ورته ویو، دا هوایي فضایي هندسه جوړول دي. واقعیتونه بل شی دي. راوړه خو مهرباني وکړه د سولې مسوده مخکې راواچوه. دا د سولې تړون په دغه دوه شیانو باندې داسې نه شي کېدی. ګوره دا خبرې خو پرېږدئ چې دې مرحلې ته ورسېږي چې ډرافټ او مسوده راوړو، تر اوسه خو تحصیل